سي په مناسب وخت کې به جواب ورکړي. نن ماته ښکاري نن دغه جواب وخت را ورسېد د ماښام نه په 8 بجې شاوخوا کې د دفاع وزارت ټولو ځواکونو بلکې ټول امنیتي ځواکونو هغه د ډیورنډ کرښې په جرړې پکې دي په هغو باندې او تاسیساتو باندې بریدونه پیل کړي دي. الحمدلله بریدونه ښه موافقانه روان دي تر اوسه پورې معلومات رسېږي. لږ مخکې معلومات دا اوسې شاوخوا 7 پوستې نیول شوي دي. اوس تازه معلومات دا راغلي چې د خوست په مربوطاتو کې هم د ببرک تانې اړوند سیمه کې د 4 نورې پوستې دا اوس فتح شوې او مجاهدین او پوستو ته ورغلل د دښمن عسکري مړه وزوبل او پسې واخیستل. د شپې په جریان کې دا معلومات هم دي چې زموږ لیزري قطاعات هم د تیاري نه په استفاده د دښمن ټول د اعمال د خپل شوم اعمالو په سزا به رسي انشاءالله. مجاهد صاحب محترم وزیر رژیم په افغانستان باندې بریدونه ترسره کوي. دوی څه غواړي په دغو بریدونو ترلاسه کړي؟ ولې بار بار د افغانستان خاوره دوی یرغل کوي؟ ماته ښکاري دوی غلطه محاسبه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا یو بې څوکه هېواد ده، لکه دوی غوندې اټومي وسلې به نه لري، خپل دفاع به نشي کوی. وړاندې له دې نه ویې لیدل دا څو ورځې مخکې موږ یو لوی امپراتورۍ د ناټو جمع دغه پاکستان سره مات کړل او دویم برخه او دویم اکمالاتي ځواک او دویم د متحالفینو په دوی کې ټول ګونډه کړل او ومځغلول. د دې نه غافله دي. متاسفانه دوی کم حساب کړی و دې موضوع ته. ولې افغانستان اړخ کې دا موضوع ډېره حساس او جدي ده او بیا هلته چې ته په یو اسلامي نظام او حاکمیت باندې برید کوې، اسلامي خاوره چې اسلامي نظام پکې حاکم ده په هغو باندې برید کوې، طبیعي ده چې دا به ډېر بد تبعات ولري او بد عواقب به ولري. دوی دغه عواقب نه وو سنجولي. فکر یې کاوه چې دوی به ډارول وکړي یا به دا فکر کاوه چې په داسې ګزارونو سره به هغه شوم اهداف چې د امریکې لخوا دوی ته په لاس ورکړل شوي دوی د مزدورو څېرو په شکل باندې پکې لوبېږي، دوی به پکې بریالي سي. مګر غافل له دې نه اوسې بېرته به سر خوري او جزا به وي. ماشاءالله. مجاهد صاحب محترم اوس خو د کرښې په ډېرو نقاطو کې پاکستاني پوځي رژیم سره جګړه روانه ده او مجاهدین دوام وکړي او د حالات نور هم کړکېچن لوري ته ځي. د امارت د راتلونکو لپاره څه آمادګي لري که نه د پاکستان د دغه جګړو او یرغلونو په مقابل؟ اسلامي امارت ډېر یو حکیمانه او مدبره مشرتابه لري او زموږ ټول مسؤلین په خورا ډېر جدیت سره په تدبیر سره په مخ ځي. او کوم مذاکرات له دوی سره سوي دي، تاسو که درېمګړو هېوادو ته ورسئ او د هغو نه پوښتنه وکړئ، په ډېر درنښت سره د اسلامي امارت هغه استازو هلته ګډون کړی، دفاع یې کړې، ځواب یې ویلی، خپل اهداف یې مطرح کړي دي. ولې بالمقابل له ډېر سپک دښمن سره مخ سوي دي. هغه دښمن غواړي چې د پاکستان داخلي امنیت هم باید افغانانو ته تضمین کړي او که نه په داخل د پاکستان کې کوم برید کېږي باید نو افغانستان په دې کې پړ وبلل شي. دا کاملا یو غیر منطقي او بې ځایه خبره ده او د خپل مسؤلیت نه غاړه ایستل دي. موږ ډېر تلاش کړی چې دا پېښ نه سي. دا تحمیل شوی حالت دی. تاسو باندې تاریخ په اوږدو کې افغانان د تحمیلي حالت سره مخ کېږي. افغانانو نه په شوروي اتحاد باندې برید کړی و، نه په انګریزانو باندې برطانیې ته ورغلي و برید کړی و، نه په امریکا باندې برید کړی و، نه په بل متجاوز. ولې دا متجاوزین داسې سپین سترګي کوي او ځان ازموي، خپل بخت ازموي، بیا به افغانستان باندې تجاوز کوي او په سپکه ګوري. پاکستان هم عیني کار کوي. دغه تجاوز بې له دې چې عواقب وسنجول سي، د دواړو هېوادونو د ملتونو نزدېکت او پیاوړتیا وسنجول سي، په ډېر بې باکانه ډول د یو څو جنرالانو لخوا نه تصمیم نیول کېږي او برخلاف د دې چې پاکستاني خلکو ملت او علماو اړخونه څه نظر لري، د هغوی هېڅ نظر نه اخیستل کېږي او راځي برید کېږي او ګستاخانه عملیات کېږي چې طبعا باید دغه مجرمین سزا وویني او مجازات سي. مجاهد صاحب محترم د پوځي رژیم سره په خپلو څه موده وړاندې هم جګړې وسولې، بیا ځینې هیوادونو د سولې وړاندیز وکړی او بالاخره دا جګړه اوربند ته لاړله او بیا ختمه شول تر یو اندازې. مذاکرات بار بار وسوله خو مذاکراتو نتیجه ورنه کړله. که دا ځل جګړه اوږدېږي او کوم درېیمګړی هیواد د سولې وړاندیز کوي، نو امارت په پاکستان اوس هم باور لري چې مذاکرات به وکړي یا به جګړه ودروي او بیا به دغسې څه نه ترسره کوي؟ متمرد نظامی حلقه داسې څو ورځې وړاندې برید وکړ. دوی انتقام باید واخیستل سي. اسلامي امارت نه غواړي چې جګړه اوږده سي. ولې
دغه متمردینو او سرکشو څیرو د دوی نه باید انتقام واخیستل شي، دوی باید مجازات شي. همدومره موږ عملیات ته دوام وکړو. امارت څه په لاس کې لري چې د پاکستان دغه پوځي کړۍ کمزوري کړي چې بالاخره دوی بیا په افغانستان د جګړې جرأت ونه کړي او په افغانستان په خاورو باندې یرغل ونه کړي؟ د افغانستان اسلامي امارت ډېر شیان په لاس کې لري. اول دا اسلامي نظام د اسلامي نظام الله نصرت ورسره وي، د الله جل جلاله نصرت به انشاءالله موږ سره په دغه عملیاتو کې هم وي او په دفاع کې به هم وي. موږ تنها دنیوي محاسبه نه کوو بلکې معنوي باور لرو، عقیده لرو چې موږ ځواکونو سره به معنوي حمایت الهي موجود وي. دا یو لوی حمایت دی. یو دوم دغسې زموږ یو ځواکونه ټول ډېر عالي روحیه او قوي تعهد لري خپل دین او نظام ساتنې ته. او درېیمه داسې زموږ سره ولس موجود ده. دا افغان ولس که چېرې دا اوس هم اجازه ورکړل شي، ته باور وکړه چې په ټول نه زیات به ټول ولس وځي او د دې په وړاندې به جنګېږي او انتقام به هم نیسي ځینې او سیمه به هم ځینې نیسي. او لا به هم اسلامي امارت کوشش کوي چې هغه د ولس پراخ غبرګون هغه ته لاړه نه شي، ځکه هغه بیا د کنټرول قابل نه وي. په هر صورت موږ سره ډېر اپشنونه شته چې په دې جنګ کې به انشاءالله بریالي راوځو. مجاهد صاحب محترم، امارت څه په کار دی چې پاکستان کې دننه یا د سیاسي ګوندونو حاجي صاحب څه وکړم؟ خاصه سمه ده ولګوه عربي صاحب ولګوه. عربي صاحب مایک ما بندوه. افغانستان سره نور د جګړې په ځای تفاهم باور ولري. هلته پوځي حاکمیت یا حلقه چې دغه اوس هم کمزوري شوې ده. ټول سیاسي جریانونه یې سره مخالف دي، یا یې دوی ځپلي دي یا یې بندیخانو ته اچولي دي یا یې سزا ورکړې ده. او علما کرامو ته هم سانسور یې باندې حاکم کړی ده. رسنۍ هم هغه خپل اختیار ځینې اخیستی ده، ټول د دوی په مزاج باندې به غږېږي. نو دغه رژیم اوس هم یعنې کاملا منفور ده په پاکستاني اړخ کې هم. او د پاکستان علما او ملت پوهېږي، قضاوت کولی شي. یقین حس کول چې داسې یو کار ولې وسو. په صورت دغه ټول د کمزورتیا عوامل دي دوی او ورکه یې راغلی ده او د ورکې هغه پیلامې دي چې پیل شوي دي انشاءالله. یعنې ستاسو باور دا دی چې د پاکستان پوځي رژیم هلته پاکستاني ولس او سیاسي ګوندونو کې هم منفور دی او د هغوی هم کرکه ورسره لري؟ بالکل کاملا منفور ده. داسې جګړه ورځ په ورځ هلته پراخه کېږي، خو ولسي حمایت له جګړیز جریان سره ده او مخالفینو سره ولس حمایت زیاتېږي. او داسې په بلوچستان ساحه کې تاسې ولید پراخ بریدونه وسول، تر د کوټې ښار پورې ورسېدل. بلوچستان همداراز د نورو خواوو د دوی مخالفین کارنده بریدونه کوي. د دې معنا دا ده چې ولسي حمایت د خلکو سره زیات شوی ده. کله چې ولسي حمایت زیات شي، معنا دا ده چې د حاکمې حلقې سره خلکو فاصله نیولې ده او د دې حلقې راغورځول وغواړي. مجاهد صاحب محترم، تاسو هم مصروفه یاست. د وروستۍ پوښتنې په اړه تاسو څخه پوښتم که چیرې د جګړه د کرښې په اوږدو کې دوام وکړي او پاکستاني پوځي رژیم بیا د افغانستان مختلف ولایتونه لکه مرکز کابل یا مهم ځایونه د الوتکو په هغه باندې بمبار کړي، نو امارت داسې څه په لاس کې لري چې اسلام آباد، لاهور یا پېښور یا د پاکستان هغه مهم ښارونه ټارګېټ کړي؟ بالکل انشاءالله دغسې وسایل هم شته. که هغسې دوی دغومره بېباکي وکړي، تاسو به بیا وګورئ چې موږ به هم بېرته په ورته عمل باندې لاس پورې کوو. د دې مهم مراکز او مهم ښارونه به هم تر برید لاندې راځي انشاءالله. مجاهد صاحب محترم، ستاسو وروستی پیغام اورو او تاسو هم مصروفه یاست، نور اجازه درکړو. بلې زما پیغام خپل ولس ته دا ده چې د خپلو مجاهدینو تر شا ودرېږي او د خپلو ځواکونو حمایت وکړي. او اسلامي امارت و مجاهدین هم باید خپله جګړه چې په مخ وړي، صرف نظامي تاسیسات او نظامي اشخاص تر برید لاندې ونیسي، ملکي تاسیساتو سره ډېر پام وکړي، ملکي خلکو سره ډېر پام وکړي. درېیمه دا ده چې کله چې جګړه پیل کېږي د خپلو امراو د امر سره سم جګړه باید په مخ وړل شي. کله چې امرا امر کوي بېرته باید متوقف شي. همداراز د درېیمه خبره دا ده چې زموږ مجاهدین باید په جګړه کې د جګړې آداب او کړنې ټولې د اسلامي امارت محترم ویان ذبیح الله مجاهد صاحب، ډېره مننه ورونو، مننه چې غوږ مو کېښلو. الله دا تاسو تاج دا خبرې لایف کې وختي کړې لایف دی سپیس په ټویټر کې راغلی دی. مجاهد صاحب هغه تغټ سپیس ته تقریبا 1000 نفر راټول شوي دي
او لایف دي دغه پیغامونه ټول. نو خپل مجاهدین په دعا کې یاد ساتئ ورونو، المانځو کې دعا کې یاد ساتئ. الحمدلله مجاهد صاحب اطمینان راکړو وایي دغسې موږ هم شیان په لاس کې لرو چې حتی لاهور، اسلام آباد او دغسې نوره ځایونه هم تارګېټ کولی شو. بلې جنگ شروع شوی ده؟ و جنگ شروع شوی دی په کونړ و ننګرهار کې و پکتیا و خوست کې و تقریبا 12 پوستې هم سقوط شوي دي او د مجاهدینو په لاس کې دی ولله الحمد. او ډېر خلک هم هلته مردار کړي دي او ډېر هم تښتېدلي دي. دا آخري جزئیات و معلومات په ټویټر کې هغلته فټافټ نشر کېږي ورونو. که تاسو ښه اخبار غواړئ نو ټویټر کې هلته کولی شئ چې ښه معلومات لاسته راوړئ.